د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وای قاضي ملامتولم خو زه نه ملامتېدلم. وای د دوو کسانو د مځکې پر سر دعوه سوه. په دې دوو نفرو کې یو یې ډېر جنجالي و. خلکو چې هر څونه ملامت کړ ده پړه نه منله. خلکو دې خوا او ها خوا منډې تړې وکړې، جرګې مرکې وسوې، خو دوی بیا هم سره جوړ نه سول. څرنګه چې د خلکو روغې جوړې ګټه ونه کړه نو خبره تر محکمې پورې ورسېده. قاضي چې دعوه وڅېړله نو جنجالي سړي ته یې وویل چې ته ملامت یې. جنجالي سړي بیا هم خپله پړه ونه منله، ویل زه ملامت نه یم. آخر قاضي مجبوره سو او پولیسو ته یې وویل چې دی له محکمې څخه وباسئ. هغه بل سړي ته یې د مځکې اسناد ورکړل، ویل ځه مځکه ستا سوه. کله چې جنجالي سړی کلي ته راغی نو یوه کلیوال پوښتنه ځنځ وکړه چې د مځکې دعوه څنګه سوه. جنجالي ورته وویل قاضي ملامتولم خو زه نه ملامتېدلم. یادونه: دا متل په کندهار او جنوبي پښتونخوا کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک پړ سي او بیا هم خپله ملامتیا نه مني نو خلک دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1968 شمسي کال د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ د ناګان د کلي له اوسېدونکي ارواښاد حبیب الله جان څخه اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي. قاضي ملامتولم خو زه نه ملامتېدلم.